السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. زما د اسلام معزز مؤمنانو ورونو او خويندو، د شپې د عبادت څلورمه فائده چې دا هم ډیره قیمتي فائده ده. مؤمن مسلمان سره د هغه په دشمنانو کې همکاري کوي چې د دشمن کمزور او ذلیل کی. دو قسم دشمنان الله رب العالمین په انسان باندې مسلط کړی دي. یو انسی دشمنان دي، انسانان دي، انسان ته وسوسه ورچي د الله د بندګۍ او عبادت نه لري کوي او دغه شان کې نو نقصانانو تر رسي. د دې دشمن علاج او د دې مقابله د پتوره باندې د مخامخ ده. دویم یو دشمن د انسان بل چې هغه په سترګو باندې نخکاری، چې سړی په ډزو وکړي او یا یې ونیسي یا تې ځان وساتي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسې دپاره دشمن دی او په دشمنۍ باندې ونیسئ. او شیطان چې کله الله رب العالمین را شړه د اسمانونو نه، نو هغه وخت کې قسم کړی چې زه به دا انسانان ګمراه کوم او بې لارې کوم به. نو د شپې په وخت کې د شیطان یوه عجیبه وسوسه او عجیب کوشش دا دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی. وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یعقد الشیطان علی قافیة رأس احدکم اذا هو نام ثلاثا. غوټیا چې شیطان اخر حصے د سر سره چې کله ستاسې نه یو کس وده شي درې غوټې، یضرب كل عقدة عليك ليل طويل فرقد. او په هر غوټه باندې دا خبره کوي چې پتا باندې اوږده شپه ده او اوده شه، آرام وکه، راحت وکه. ځکه شیطان به دې کوشش باندې دی چې مؤمن او مسلمان څنګه ګمراه او بې لارې کي او د الله رب العالمین د طاعت او د الله د بندګۍ نه لرې باسي. نو اوله خبره دا کوي چې اوده شه، اوږده شپه ده. دویمه غوټه واچئ، بیا م وایي علیک لیل طویل فرقد. او دریمه غوټه واچئ، همدغه خبره کوي چې دا مسلمان د الله بندګۍ ته د شپې قیام اللیل او یا د سهار مانځه ته اوچت نشي. نبی صلی الله علیه وسلم علاج وښوده، وایي کله چې یو مسلمان را اوچت شي فذکر الله انحلت عقدة، او د الله رب العالمین ذکر وکي، الله رب العالمین را یاد کی، یوه غوټه الله رب العالمین کلا وکي. ځکه د مؤمن مسلمان دپاره الله رب العالمین اذکار ښودلی دي، الله نبی ښودلی دي اذکار چې کله تاسې راویښیږئ نو دا دعا ولولئ، الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. او داسې نور اذکار د نبی صلی الله علیه وسلم د ثابت دي. یوه غوټه الله رب العالمین دا کلا وکي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن توضأ انحلت عقدة. او کله چې دا مسلمان او دس وکي دویمه غوټه خلاصه شي، ګوره دا د هغه دشمن جالونه دي، د هغه بمونه دي، د هغه دامونه دي چې ما تا ته یې ښودلي دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې د خلاصولو ښیي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن صلى انحلت عقدة. او کله چې دا انسان منځو کې دریمه غوټه خلاصه شي فاصبح نشیطا طیب النفس. دا انسان سهار کی په داسې حالت کې چې چشتو چالاک او د ښه نفس والی، والا اصبح خبیث النفس کسلانا. او که چېرته دغسې نه وي، د الله رب العالمین په ذکر باندې پانڅېږي، دغه شانه کې مونځ ونه کي او دس ونه کي، نو ډېر بېکاره نفس والی، ځکه د الله بندګي او عبادت یې نه دی کړی.
په بدن کې سسواله دی، خوشحالي پکې نشته، غمونه دی پکې. د مؤمن مسلمان لپاره راحت، د مسلمان لپاره خوشحالي هغه د الله په بندګۍ کې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به غم راغی یا تکلیف به فراغه دا आवाज به کو ارحنا بالصلاه یا بلال ابن رباح رضی الله عنه ته به فرمایلی وي مونږ ته منځ باندې راحت حاصل کا. همدغه شانه کې په صحیحینو کې روایت ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سره د یو کس تذکره وشوه وی رجل نام ليله حتى اصبح، دا سړی ټول شپه ودرې تر دې چې سهار پاتېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه یا فی اذنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا داسې یو سړی دی چې شیطان د په غوږونو کې تش او د سماته کړی دی. ما د اسلام معزز مؤمنانو ورونو کچې د دنیا کې موږ تاسو د شیطان د انسانانو سره د چا سره دښمنی څومره سخته مقابله کو، موږ تاسو قلاګانې جوړو، اسلحې پیدا کو، یره د دې سړي مقابله وکم او دا باندې غالب نشي او دا دښمن د دې سره مقابله ډیره زیاته ګرانه ده. الله رب العالمین دا ته طریقه خودلی. الله دې مو تاسو ته توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ تاسو د شیطان نه وساتي. الله دې مو تاسو ته په دین باندې بصیرت را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.